هغه د نو کوم ځای دی جوړ دی دلته بیا 280 لیکلي دي قربان دې سم بس وروره ګله والا په یوه کاسه به څوک ډوډۍ نه درسره خوري ته باید 280 ایران چیرته ایران کې څه ولې نه چل خوري ولې نه خوري ستا سره خوري زما سره نه خوري نو ته ولې بیا نه خپل سر ته وګوره ته دا کامره ته خلاصه دا کړه خپل ځان زه به دا کامره خلاصه کړه ته زما په سر څه کار لري وروره دا ورته داسې خبرې کوې ته دی ځان ته جنرال دا وایې عجیبه خبرې کوې جنرال صاحب زما ستا سره مشکل نه دی زه د ډېره وخته پېژنم ته ولې داسې کوې جنرال صاحب زه ستا سره کومه خبره نه لرم بره هغه داسې خبره وکړي چې د سړي زړه مات کړې قسم ته دا پروفایل خلاص کړه زړه دې ولې مات دی وروره خو نو خو ته داسې خبره وکړې دا دې ته زما پروفایل دی قربان دې ته دا دی وګوره ته خدای دا ویښتان څه سوي د فصلاتو برابر الحمدلله اوس مې دا ویښتان مې فصلاتو برابر ګومنز نه لري تیل نه لري خو یا ښه فوجي تیل هر څه خو نه کېږي ویښتان غټ دي ټول عمر تیل نه کېږي ته تیل علاقه وروره خو ویښتان څه سوي دی وروره دا یو منډه غاړې مطلب دا دی ما اکاونټ ته ورننوځه بیا باندې ما اکاونټ پرېږده قسم خدای ما خیلی ښکر دی راشنه سوي داسې دا ویښتان تللي دي مه کوه دغه شی وروره پروا نه کوي جنرال صاحب ته دې خوشحاله وایې دې ورېدله که مشکل راولي هر څه یې د دې سره زما خبره نه ده دا 280 داسې ګپ شپ ده نه 280 سته نه 180 سته نه 380 سته پوه شوې خو ته سپیناوی راکړه ما ته جنرال صاحب چې دا څنګه دا آیا حقیقت لري زه خو نه یم ورې نه هم ورې زه په جرمني کې اوسېږم ته د کوم ځای زه د بکوا ولسوالي یم بکوا درته معلومیږي بکوا کندهار که هلمند نه کندهار دی نه هلمند دی خو د هلمند سره چسبېدلې د فراه ولایت ولسوالي بکوا هغه اصالت د هلمند دی قربان پوښتنه دې کړې چې دا له کوم ځای نه ده 280 کې یو کس زخمي یا شهید د تاسو منطقې ته راغلی د فراه هم ډېر خلک ایران ته ځي د هلمند ځي د کندهار ځي د روزګان ځي څو کسان راغلي دي کوم ځای ته د تاسو منطقې ته زما منطقې ته هېڅوک نشته د بکوا ده هېڅوک نشته د کندهار شته د هلمند شته خو هغه د بده مغه نه دي راته نږدې ګوره خوند خو به یې نن هلته کړی وای زړګو چې نن یې 280 رانځه کړی وای منطقې ته زما منطقې ته هېڅوک نشته د بکوا ده هېڅوک نشته د کندهار شته د هلمند شته خو هغه د بده مغه نه دي راته نږدې ګوره خوند خو به یې نن هلته کړی وای زړګو چې نن یې 280 رانځه کړی وای دغه لږ خوند کړی یې نه کړ بس هر سړی د پروفایل ته یې هغه لګولی دا یاره جنرال صاحب الله خو دې ژوندی لره که نه هغه را یاد کړه ډنګه د دستی کې السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم سلام د اشرف غني لمسی ستړی مه سې د ملا صاحب حسن مسیح سلامونه او نیکې هیلې مننه ولې خاندې یاره ته بس جنرال صاحب ګوره ورور هغه نور شي نه به پرېږدو ښه د 23 اکتوبر نه د نیولې تر نن ورځې پورې دغه ناموره بریا درته مبارک ورور الله دې عزتمن لره خو یو کار وکړه چې فهیم شینواری صاحب په دې اکتوبر کې ماته مخې ته مه راځه نو اکتوبر کې ته ماته مه راځه ورور ته ماته مخې ته مه راځه ما نن نږدې 280 رانځه کړي خو ته م افغان یو زه م افغان یم او دواړه باندې اکتوبر ښه راغلی دی بس وروره په دې اکتوبر کې به راسره انټي پینټي نه کوې سترګې مې سرې دي سترګې مې خو ډېر سخت ظلم هم ښایي اوس شینواری صاحب هغه څنګه ورور هغه دا چې دغه په 15 کې 4 اوټ کړه هلکه 16 ته خو یې پرېږده او ولاجي دا خبره ده صحیح ده یوه خبره بله ده ورور کال چې 280 ته یې رسولي وای دا سکور 280 یم چې کړی وای ښه 280 خو دي یا خو شوي دي الله د رحم وکړه و دواړه چې یو ځای کې کېږي دواړه سکوره یا چې کلدارو ته واړې دا 130 کلدارو ته واړې څو کېږي 400 بیا دا 520 سکوره کېږي کلدارو ته یې واړې وروره یوه په 400 کې ده یوه په 4 کې ده 4 نه باره ده خو 100 دی 100 سکوره دی 400 يرحمكم الله
680 سکوره کیږي. 180 سکوره ولا چې غټ شی دی. خو په هر صورت ماشاءالله ډیره ښه لوبه وکړه، ډیره په زړه پورې لوبه وکړه. ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي. او زما چې روغتیا خبرې دغه حسیب خان نه دی، دا کوم چې کرکټ بورډ دغه دی، دغه ما ډیر خوښ شو. او نن چې دی یو ویډیویي کلیپ ملا صاحب عباس ته نږدې کړی، نصیب زدران او بخه نصیب زدران و بالکل. او نصیب زدران خو ماشاءالله دوه خبرې په نصیب زدران کې دي، چې یو ځوان ده، بل هیواد ته ژمن ده، تعلیم یافته ده، او بل واقعا چې په کرکټ کې هغه ستوري راټول کړل. نو د نصیب زدران د حوصله افزایي دپاره دا وایو چې نصیب زدران وروره په دې مونږ قناعت نه کوو، بالکل نورم کوشش وکړه، نورم د میدان ګرم که، نورم کدرونه راوله، دا د تا مسؤلیت ده او غواړو یې درنه. باور په خدای وکړه نصیب زدرانه چې یو میچ خو دوی بایللی که بیا مونږ تا پرېږدو، اخطار یې ګڼې، نصیحت یې بولې، وروره تا ته د مونږ سترګې دي، دغه ټیم ته د مونږ سترګې دي، ته به حتما د افغانانو ارمانونه پوره کوې. ښه هلکان راوله، همیش یې ولوبه، همیش ته استفاده وکړه، تر څو زمونږ ټیم چې اسټرالیا بیټینګ یا بالینګ ته ورته راځي داسې دا پښې لړزیږي، داسې سپک فکر ونه کړي. بالکل دغه اختار د ګوره زمونږ د ننګرهار دغه ډوزمار تازه که تا خدای بیخي زهر قدیر خې هو که نه جنرال صاحب، جنرال زهر قدیر نه دا پخوانیو کدرونو سره به کار نه لري وروره، زموږ سرمایه ده. دا خو درته تسلیم شوي دي وروره، دا به موږ دا زموږ ورونه دي، دا موږ سره یو ځای سوي دي. ښه والله چې بس بیا خو د خبره وکړه صحیح ده چې د تسلیمۍ وباسي او ورونه کیږي، نو بس بیا ښه خبره ده. تسلیم مسلم افغان به ولې افغان ته تسلیمیږي وروره، دا خپل کور یې ده، هغه د لګیا ده. بیا ما ښه شینواری صاحب، نو یقیني چې بریا وه، خوندوره بریا وه، له اوله سره ښکارېده چې موږ بریا یو، په اول بال ښکارېده چې موږ کامیابه یو، نو همیش د همدغسې بریا وي د موږ په نصیب. امین امین. کابل نه څو ویډیوګانې راغلې وي، هغلته خلکو ډېر خوشحالي کړې وه ویډیوګانې ماشي، ځکه د دغه د بیټ د توپ وهنې دغه سټایل نه دي زده، دماغ یې نومونه نه دي زده، زه له کوچ نه تر هغه کیپر او دا ټولو ته سور سلام وروره. بالکل ورته سلام، بالکل ورته سلام وروره. حسین وروره مهرباني، د مونږ له خوا ټول مین اف د میچ او مین اف د سیریز ټول داسې دا فهیم صاحب د جنرال صاحب د مخامخ نه که نه، جنرال صاحب یو داسې خاصیت لري چې دی د وطن په مینه کې به زه وایم اخر هم لیونی سي، ما ته یې پته لګېږي، پوه شوې؟ لیونی خدای دې نه که څوک یې راته ونه وژني وروره، موږ په دغه شي نه وزل خو د خدای پاک د سړه تب هم نه پرې راولي، وزل خو به ډېر سره لرې سي، الله دې مرګ نه وساتي. حاجي صاحب زه به یوه خبره وکړم په سوشل میډیا کې، ښه دا خبره د روغتیا زه چپلوسي ولاکه کړم، دا د جنرال صاحب مخامخ ته اوس هم د نظر اختلاف لرو، خو په ټوله سوشل میډیا کې دغه اوس چې کومه فحشا او دغه مرداري په د ټیک ټاک کې راغلې وه، نو جنرال صاحب او حسیب ځواک دغه دواړو چې روغتیا خبره یي په شریکه ورته کار وکړه، زه یې ستاینه کوم د دواړو، کور ودانۍ ورته یمه، مننه تنه کومه، ډېر دغه ماحول یې ماشاءالله ډېر په ښه توګه باندې چې دی چینج کړ، بدل یې کړ. فهیم صاحب داسې نه، زه ګوره دلته اکثره خلک بیا موږ ته داسې لقب راکوي، جنرال صاحب موږ عسکر یو، که چپلوس مې بولي که هر شی مې بولي، هر څوک دې ته ماته څه فرق نه راکوي، خو یوه خبر درته کومه، د ده خدای دې په ده باندې هېڅ هم نه کوي، کنې مخالفین او موافقین، طرفدار او د ده مخالف خلک ولا ارمان دې وکوي. ما خو حاجي تاسو ما ته راولئ که نه یاره د ما ګورئ زه دا خبره جنرال صاحب بخښنه غواړم بیا تکراروم. ګورئ ښه جنرال صاحب شو، باچا کاموال شو او حسیب ځواک ورور شو، دا درې واړه، زه درې واړو سره په ځینو مواردو کې اختلاف لرم، خو دغه کار یې والله بله زه ستایم وروره چې دوی لکه یعنې فحش او رد او بد او کنځل او دغه نور څومره مرداریانې روانې وي که نه، دی انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی صفر سره ضرب کړي دي انشاءالله، خو لږه ادامه باید ورکړه. سلامونه نیکې هیلې جنرال صاحب ته او د نور ټولو ستړی مشه، ته راولئ د حسیب ځواک راولئ، دا د موږ راتلونکی ولسمشر ده. جنرال ته د نننۍ سترې بریا مبارکي ډېره ډېره ورته وایي.
خیر سه ډېره مننه اولاد عزتمن لره قدر بریا مبارکي ډیره ډیره ته وایي. خیر سه ډېره مننه اولاد عزتمن لره قدرمن شه تا ته دې هم مبارک وي مننه ژوندی اوسېږي. یقین وکړه چې 3 کلونه ستا لایف 3 کلونه به ستا په لایف مې خواري کوله. اولنۍ ورځ اوسې جګړې کړم. والا دلته دومره ریکویسټونه دا خلک رالیږي نو دلته بیا داسې دي چې بعضې داسې ارامیان پکې دي چې سړی بیا کوي بې عزته خلک. جنرال صاحب دا حسیب راپورته کړه لاندې شته دی نشته ما ډېر وکت داسې دا فهیم صاحب زه یوه خبر درته کومه دغه د جنرال صاحب کریډټ زه هم چې بل چاته ورکوې دا به ډېره سره نازواني که پام دې کړی د جنرال صاحب یوې خبرې په ډېرو کې متیازې وچې کړلې او په ډېرو کې تر ننه پورې ورخطا هم په همدې خبره دي چې موږ ته خو یې ویلي دي اخطار یې راکړی ده پرېږدي مو نه او په دې لاره کې موږ ورسره ملګري یو خو دغه کریډټ باید بل ته ور نه کول سي. جنرال صاحب که کوم وایه غره ور هغه وړکی م افغان دی هغه م افغان دی چې کله هم جنرال صاحب ورغلی دی ډېر احترام یې ورته کړی دی هغه د دوی ولسمشر عجیبه خبرې کوي حاجي زه په هغه کې بحث نه در سره کوم زه په دې کې بحث در سره زه دواړو ته ورکوم وروره داسې دی چې یو امارتی یو جمهوریتۍ دا به راسره مني حاجي صاحب دا خبرې نشته وروره ته پارې وشي کې خپل ځان ته دغه تخص وي. فهیم صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. فهیم صاحب جنرال صاحب او ټولو ملګرو ته حاجي شهین صاحب یو منټ صبر وکړه. حاجي شهین صاحب تاسو ټولو ته د لوی تاریخي بریا مبارکي وایم. ډېر د خوشحالۍ ورځ ده او بله خبره هم دا کړه د فهیم صاحب په باره کې فهیم صاحب دلته ته غلطي کوي چې دواړو ته د جنرال لقب ورکوي ځکه جنرال صاحب چې دی دا ودرې جنرال صاحب یو دقیقه جنرال صاحب چې دا جنرال دی جنرال صاحب او حسیب چې دی حسیب ته داسې یو لقب غوره که چې هغه یعنې مثلا ته دته دی لکه جنرال صاحب چې ورته یې راتلونکی ولسمشر دا ډېره درنده کلمه ده. یو بله یوه داسې مناسبه کلمه